بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیب کې به موږ دا ګورو چې یاره د راوټر ته به موږ د ټیلنیټ یا د اس اس ایچ په ترو باندې څنګه لاګین کیږو او انیبل کو پکې څنګه او دا کنسول پورټ یا اگزیلری پورټ دا به سکی ورکاو څنګه وین پاسورډ به څنګه لا هر پر به موږ اول یو راوټر راوالو. لازم سره راوټر شو، یو سویچ په سره هم خیر راوالو. سویچ شو چې سړی ته پته لګي چې دا زموږ سره نتورک دی. دا خو ته ډیلیټ کو، دا یو سویچ دی، دا سرکټ دوه سویچونه راوستي شوي ته ډیلیټ کو. بیا به موږ کنیکټیویټي دي کې اتوماتیکلی کنیکټر هم شته چې سړي ته پته وي سانتیا لپاره دی موږ زر زر کېدای دي چې هم کنیکټ کولی شو. ټیک شو، دا زموږ سره کنیکټیویټي وشوه. د دې نه علاوه چې د دې راوټر ته اوس موږ ځو د یو پورټ له آی پی ورکوو. نو د دې لپاره زموږ طریقه دا وي که نه چې زموږ سره که فرض که دا راوټر نوی وي که نه، زموږ سره به خپل لیپټاپ وي، زموږ سره به یو کنسول کیبل وي. دا کنسول کیبل به موږ په دې طریقه باندې لکه یو اس بي کنسول نه دی، د کنسول پورټ باندې موږ کنیکټ کړو. او ما تاسو ته ویلي چې تاسو به د ځان سره په تیر شوي ویډیو کې مانه ویلي چې تاسو په پوټي سافټویر انسټال کړئ او د پوټي سافټویر انټرفیس په دې تیوري چې کلیک کړئ نو تاسو به راوټر ته ورننوځئ. دا زموږ راوټر ته ورننوتو. نو په دې طریقه باندې به تاسو راوټر ته ورننوځئ. ټیک شو. اوس په دې کې انیبل اوس د انټرفیس له آی پی ورکوم. انټرفیس له آی پی ورکولو طریقه دا چې اول به موږ د یوزر موډ نه پریویلیج موډ ته لاړ شو. بیا به کنفیګریشن ټرمینل ګلوبل کنفیګریشن ته لاړ شو. د عین به انټرفیس ګیګابایټ 00 او 0 ته ورننوځو. هغې له به آی پی اډرس ورکو 192.168.1.1.255.255.0 او نو شټ ډاون. دا هم موږ انټرفیس له آی پی څنګه ورکړه دا وګورئ تاسو. دا زموږ سره انیبل شو. اوس د دې نه علاوه اولنۍ خبر دا دی چې دا کنسول پورټ باندې هر سړی ورننوتی شي. ټیک شو. اوس دا موږ سکی ورکوو څنګه، پاسورډ به دې څنګه ورکوو. لاین کنسول 0 ته به لاړ شئ، په هغې باندې به پاسورډ ورکئ. سپوز ما ورکو 1234، تاسو به له کمپلیکس پاسورډ ورکوئ او لاګین لوکل کمانډ به ورسره ورکئ. کنسول پورټ باندې چې چا سره اوس دا پاسورډ نه وي نو هغه را نشي ورننوتی دی راوټر ته. ښه، بل اګزیلري پورټ په دې کې لاین اګزیلري 0 د دې په ترو هم خلک راننوتی شي. هغې له به هم پاسورډ ورکئ. 1234 ما ورکو، لاګین مو ورکو او اکسیټ مې کو. او درېیمه طریقه زموږ سره د ورننوتو وي چې زموږ د ټیلنیټ په ترو باندې ورننوتی شو. د ټیلنیټ لپاره ضروري دا دی چې اول به د راوټر کې موږ یو یوزر نیم جوړ کړو. لکه یوزر نیم موږ خان جوړ کړو، پاسورډ یې ور سپوز ورکو 123 انټر کوي. پاسورډ به همیشه تاسو کمپلیکس ورکوئ، اسان نو. دا خو زموږ د ټیسټینګ لپاره دی نو ځکه موږ اسان پاسورډ ورکوو. دا به جوړ کړئ. بیا به د هغې نه وروسته لاین وي ټي واي 024 مین چې 024 مطلب دا دی که نه چې کرنټلی موږ وایو چې د ټیلنیټ په ترو باندې 15 کسه لاګین کیدی شي. 0 1 2 3 4 15 کسه لاګین کیدی شي. په فرض که تاسو داسې ورکئ که نه چې لاین وي ټي واي 0 نیټ مین چې ایگزیکټلی یو کس په لاګین کیدی شي. ټیک شو. نو موږ ورکو لاین وي ټي واي 0 to 4 مین چې 15 کسه ایټ ټایم لاګین کیدی شي. بیا په دې ټیلنیټ باندې پاسورډ ورکئ 456 ما ورکو او لاګین لوکل او اکسیټ. ټیک شو. بل په دې کې چې کله زموږ سره راوټر ته موږ د ټیلنیټ په ترو ورننوځو که نه نو په دې کې یو بل پاسورډ غواړي. بیا وروسته تاسو ته یو ځل وښیم. اوس ګوره دا سیسټم ما بند کړو. ټیک شو. دا خو زما د دې لیپټاپ نه زه لګیا وم. اوس زه د دې چې تر دې سیسټم نه ټیلنیټ په ترو باندې اوس دې سیسټم ته ورننوځم. څنګه چل به کوم؟ دې سیسټم ته به لاړ شم. اول خو به دله آی پی به زه ورکړم 192.168.1.5 مو ورکو او ډیفالټ ګیټوی چې کوم موږ د راوټر آی پی ورکړي وه که نه 1.1
نو 1.1 به ډیفالټ کېږي. د دې نه وروسته خو ریل سیسټم یې خو کمانډ پرمپ به کوله کې سی ام ډي چې ورته وایي. د ټیل نت لپاره څه طریقه ده؟ اول به ورکړئ ټیل نټو 192.168.1.1 به ورکړئ. انټر به کوئ. یوزر نیم غواړي. یوزر نیم به کې خان جوړ کړو. اول پاسورډ 1 2 3 4 موږ ورکړو. انټر کوئ. خان یوزر نیم به موږ ورکو خان. پاسورډ منګه خان. پاسورډ منګه 1 2 3 ورکړو. انټر کوئ. دا اوس زموږ سره راوټر ته ورننوځي. د ټیل نت په تھرو باندې ورننوځي. او چې کله موږ انیبل وو که نه نو دلته کې دی اوس نه ورننوځي. نو پاسورډ سیټ ځکه چې په دې باندې پاسورډ موږ نه سیټ کړی. نو اول موږ دا چل وکړو چې په دې باندې پاسورډ سیټ کړو. آلریډي موږ د کنسول پورټ په تھرو باندې دې ته ورننوتو. دغه پاسورډ کوم چې زموږ نه غواړي دا پاسورډ دی چې console enable password به ورکړئ سپوز 7 8 او 9 دا پاسورډ دی. اوس که د ټیلنټ په تھرو څوک راشي لکه اوس سپوز دا سیسټم په دوباره موږ د ټیلنټ په تھرو ورننوځو نو طریقه یې دا ده چې دا شته خیر کوم اگزیټ کو کنه دا ګورئ telnet 192.168.1.1 یوزر نیم چې دی هغه خان شو. پاسورډ 1 2 3 شو. اوس چې کله انیبل وهئ دلته دېستان پاسورډ غواړي 7 8 9 موږ ورکړو. اوس کنفیګریشن ټرمینل ټیلنټ په تھرو باندې موږ راوټر ته ورننوتو. دا مثلا د ټیلنټ طریقه شوه. بلکې فرض که موږ ټیلنټ کې دا ایشو ده کنه چې ټیلنټ زموږ سره ان سکیور ده ځکه چې دا په پلین ټیکس کې یوزر نیم پاسورډ لیږي نو هیکر چې دی دا ډېر په اسانۍ باندې معلومولی شو. اوس به موږ دا چل کوو چې یاره موږ به اس اس ایچ په تھرو باندې څنګه لاګین کیږو. نو د اس اس ایچ په تھرو د لاګین کېدو طریقه دا ده. د دې لپاره سټیپس زموږ سره دا دي چې اولنی خو موږ یوزر نیم جوړ کړو. نو یوزر نیم موږ آلریډي خان جوړ کړی دی. پاسورډ یې ور 1 2 3 ورکړو. کو نه وي نو تاسو به جوړ کړئ. بل هوسټ له به موږ نوم ورکړو. هوسټ نوم پکې ضروري دی دا موږ ورکړو R1 ورکړو. ټیک شو. یوزر نیم چې کله جوړ کړو بیا پاسورډ مو شو آی پی ډومین نیم ccna.com بیا کریپټو کی جنریټ RSA 1024 بټس دا چې څومره سیوای نو دومره د کمپلیکس انکریپشن کې د انکریپشن لپاره پاسورډ دی الګوریتم دی ساري دا به وکړو. داینه وروسته لاین VTY 0 to 4 ټیلنټ نه به هم دلته کې کول غواړي دي. د دې لپاره ما پاسورډ سپوز ورکو 4 5 6 مو ورکو. داینه وروسته ترانسپورت انپوټ. اوس ترانسپورت انپوټ موږ څه ورکولای شو. ترانسپورت انپوټ کې موږ SSH ورکولای شو. صرف په SSH انیبل شي باقي ټیلنټ په بند شي. ټیلنټ ورکو چې صرف ټیلنټ په تھرو باندې به سړی لاګین کولای شي دا نورو باندې چې آل چې دی ورکو دواړه کولای شو او نن چې دی وکړو نو دواړه نشي کولای. نو موږ چونکې ټیلنټ سکیور نه دی نو موږ به SSH ورکو. صرف د SSH په تھرو باندې به خلک لاګین کولای شي. ریموټ اډمنسټریشن کولای شي. اټس کالډ ریموټ اډمنسټریشن. د دې نورو په تھرو باندې به نشي کولای. ټیک شو. نو زموږ SSH چې دی هغه انیبل شو. اوس موږ خپل نیټورک کې دی یو سیسټم ته ځو. اوس د SSH په تھرو د لاګین کېدو طریقه دا ده چې موږ به خپل سیسټم باندې ته لاړ شو. سیسټم کې به کمانډ پرمپټ ته لاړ شو. په کمانډ پرمپټ کې به موږ سمپل دا کار وکړو کنه دا د ټیلنټ په تھرو باندې لاګین شوي دا ختم کو. موږ دلته به ورکو SSH چې وکړئ دی به تاته طریقه وښیي. ګورئ SSH -L یوزر نیم او ټارګټ. نو SSH -L یوزر نیم موږ جوړ کړو خان. ټارګټ زموږ دی 192.168.1.1 انټر کوئ. دا به ستانه د خان پاسورډ غواړي 1 2 3 نه 4 5 6 دا به انټر کوئ. انیبل چې ورکړئ هغې له موږ ورکړی و 7 8 9
دا زموږ سره د SSH په ترو باندې موږ لاګې شو. SSH او ټلنټ دواړه د ریموټ اډمنسټریشن دپاره استعمالیږي. لکه اوس موږ په دې دواړو کیسز کې موږ خپل سیسټم ته ناست یو، خو له دې نه موږ راوټر او په دې کې راوټر ته لاګین کیدی شو، او په کنسول کیبل به موږ هله استعمالو چې کله موږ راوټر ته نیټورکینګ نه وي شوی او نوی راوټر والو، نو هله به موږ د کنسول پورټ په ترو باندې راوټر ته ورننوځو. دا د SSH طریقه شوه، او د ټلنټ ان سیکیور دی، SSH چې دی د هغې نه سیکیور دی.